تازه د سیمې خلک وایي ځاځي میدان کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نن هم نښتې دوام لري. درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرښې اړوند بوکلین پر مټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت وو چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د خوست ولایت په ځاځي میدان کې ځینې سیمهییزې سرچینې وایي دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ وسلوالې نښتې نن هم دوام درلود. په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې نښته د دوشنبې په ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل سهار تر ناوخته د دواړو لورو ترمنځ ډزې روانې وي. اوس حالات ښه دی، جګړه درېدلې، خو بیا هم د سیمې اوسیدونکي له جګړې ویریږي او په پالوڅ او سی ټي وین سیمو کې کلو کې ټول کورونه تخلیه شوي دي. د ځاځي میدان ولسوالۍ بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي د دغو نښتو له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل ټول بې ځایه او بې سرپناه شول، د څښاک او خوراک څه نه لري. دا شپږ اووه ورځې کېږي چې دوی خپلې سیمې او د ځاځي میدان مرکز پرې ایښی دی. د دوی ترمنځ سپین ږیري او سپین سارې ښځې او ناروغان هم شته چې سرپناه نه لري. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل ډېری خلک د نښتې له ویرې له خپلو سیمو کډه شوي دي. له سیمې ازادۍ راډیو ته رسېدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینې اوسیدونکو وویل چې دا نښته په وقفه‌یي ډول روانه ده. خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند له پاکستان هیواد سره په فرضي کرښه فلحال حالات نورمال دي، خو په خوست کې د طالبانو د حکومت سیمهییز چارواکي ادعا کوي چې دا نښتې د دوشنبې ورځې ناوخته درول شوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند مستغفر ګربز سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند له پاکستان هیواد سره په فرضي کرښه فلحال حالات نورمال دي، هیڅ تاسو کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مازیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې، خو بیا هم زموږ امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند او سیمهییزو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبې په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیري ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل په دې نښتو کې یو طالب وژل شوی او 14 نور پاکستاني ځواکونه د هوان مرمۍ هدف ګرځول شوي دي. طالب چارواکي ځاځي میدان کې پاکستاني پولیسو سره جګړه پای ته رسېدلې. د ازادۍ راډیو مشال څانګې د پاکستان پر پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني عسکر هم وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې دي. د یادونې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې هم نښته رامنځته شوې وه. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ډیورن کرښې اړوند بوکلین پر مټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوستې د ودې پر چارو بوخت وو چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شپې.